عبدالله ابن مسعود صاحب فرمایي خبره درته کوم وایي قولوها ما قبلت منکم تر هغه وخته دغه آیت وایست تر هغه وخته امر بالمعروف کوي د منبر د لارې د تبلیغ د لارې انفرادي اجتماعي دعوت کوي تر څه وخته چې خلک درڅه قبلوي فاذا ردت علیکم چې کله تا نیکې خبرې خلکو ته کولې او دوی در باندې رد کړي چې زه خپل کار کوم موږ ته بل ورځ نیکې خبرې ونه کړې دلته دې ونه وینم فاذا ردت علیکم فعلیکم انفسکم په دغسې وخت کې نو بیا امر بالمعروف پرېږدئ بیا نو خپل ځانونه راټینګئ او د دې مثال په تیرې زمانه کې د حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف د جمعې په ورځ منبر ته وختې حجاج بن یوسف هغه کسان دي چې 1,00,000 کسان یې په خپل توره وژلي دي ظالم هذه الامه د دې امت د ظالم لقب چې په مسلمانانو کې وړی دی ادم کشت هغه حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف د خپلې زمانې خلیفه و منبر ته وختئ د جمعې ورځ وه پردې لګاوه که پردې لګاوه که پر خلکو یې لګاوه پر صحابه کرامو یې لګاونه کول ظالم پر تابعینو لګاونه کول پردې لګاوه که داسې حال ته ورسېدی حالت چې لمر ژړ سو مازدیګر دومره خبرې دا قوم ته وکړلې دونه نر نه و دونه کس نه و چې دی منع کړي حال دا چې غټ غټ خلک ناست بزرګان دین ناست ځکه دا فتنه د حجاج بن یوسف صاحب خلاف چې به چا ژبه ښورولې وای د ده په نیز بل علاج نه و سر یې په تور ورقلم کوي دونه څوک نه و چې د دغه ځایه ولاړ سي دونه څوک نه و چې خلیفه یا پاچا وخت ناوخته لري د جمعې خبرې دومره وخته وځنډولې چې د مازدیګر لمر ژړ سو ان د مازدیګر لمونځ مکروه کېدی د منبره راکښته سو د جمعې لمونځ یې ادا کړي د جمعې لمونځ چې ادا کړي فورا یې وروسته د مازدیګر لمونځ ادا کړي د مازدیګر لمونځ چې ادا کوي د ماښام اذان وسو ماښام لمونځ یې وکړي درې لمونځونه یې ځای پر ځای وکړي عبدالله ابن مسعود صاحب فرمایي چې دغه حال ته ورسېدلس نو په داسې حال کې بیا امر بالمعروف چې ساقط دی نو عرض مې څه درته کوي خبرې ما داسې حالات بیا راځي یو وخت دا قیامت چې راځي خو دا فتنې به رانږدې کېږي نو نبي کریم علیه السلام ابو ثعلبه خوشني صاحب ته وفرمایله چې د دې آیت مطلب دا دی چې تر هغه وخته به تاسو نیکو لارو ته خلک رابولئ او د بدو څه به یې منع کوئ فقط څلور علامې درشم حتی اذا رأیت شحا مطاعا چې په ټولنې کې دې بخل ولیدي چې خلکو اطاعت کوي زکات به نیستي سي زکات به پر واسطو سي زکات به یوازې تر خورلنې پورې محدود سي 100 لکه روپۍ لري په 100 لکه روپۍ کې 2.5 لکه روپۍ زکات دی په 2.5 لکه کې دی 100,000 خورلنې وراره خورزې خوري ته ورکوي هغه نورې ګرجوبو ته چي حتی اذا رأیت شحا مطاعا حکیم الامت مولانا اشرف علي تهنوي صاحب فرمایي که د مسلمانانو د ټولنې دا ماړه خلک شتمن خلک سیټانو چودریانو نوابان را ولاړ سي د خپلو سرمایو زکات په صحیح معنا وباسي په اسلامي ټولنه کې به فقیر نسي پاته پر دغه مدینې منورې باندې داسې یو حال راغی چې خلکو به پیسې راویستلې د صدقې په هر چاته چې بیا ورکړې هغه لا حاجت لی فی ما ته الله هر څه راکړي زه ضرورت نه لرم چې په ټولنه کې داسې حالت راووتی چې خلکو د بخل اطاعت شروع کړي خیرات به ورک سي زکات به ورک سي سرسایه به ورک سي سیله و همدردي به ورک سي قرض و دار و پور به ورک سي یاو وهوه متبعه نفسانی خواهشات چې تا ولیدل چې خلک په پسې سول هر یو په خپل نفسي خواهش روان دي نه ستا د منم نه ستا د زه پوس خپل کار پوس هر څه چې پر مخ بیا هر څه فحشا او ناروا چې کوم هر څه منظري او چرچي او مزي چې کوم دا مې نفسي خواهشات دي دا دعا وهو متبع والدنيا مؤثره چې په ټولنه کې داسې حالات پیدا سول چې دنیا ته ترجیح ورکړل سول زوی دی د پیسو پر برابر پلار هیڅ نه بولي زوی دی د پیسو پر برابر مور هیڅ نه بولي وړونه دي سکه وړونه چې په میراث کې موږ عیني وړونه ورته وایي عیني هغه ورته وایي سکه ورور علاتي هغه ورته وایي چې په پلار شریک وي اخیافي هغه ورته وایي چې په مور سره شریکان وي سکه وړونه چې د پیسو معامله راسي ارزونه یې سره کوي څو مثاله به اوس درکړم چې درته وایم خو دلته دومره مسلې مشته راغلي سکه وړونه دي ارزونه سره کوي سکه وړونه دي دغه ستا په دا نږدې محکمه کې دوسیې پرتې دي و دنیا مؤثره دنیا ته به خلک خوشحالي ورکړي پر دنیا به ورورم قربان پر دنیا پلارم قربان پر دنیا مورم قربان خپلوان هم د دنیا په خاطر شړلي دي دغه حالاتو ته چې ورسېدلس دا درېیمه علامه بخل نفسي خواهشات دنیا ته خوشی ورکړه سو و اعجاب کل ذی رأی برأیه هر د نظر و فکر خاوند به په خپل رای باندې رهي د معلم صاحب خپل نظر وي د مولوي صاحب خپل نظر وي د انجینر صاحب خپل نظر وي داسې کسان به دین ته راګډ سي د مفتي نوم به پر ځان کښېږدي د شیخ نوم به پر ځان د دین سره یعنې د دین بوی اعلان یې لري اعجاب کل ذی رأی برأیه هر څه اوس اسانه سول هر څه اوس خلک د انټرنیټ د لارې زده کوي هر څه خلک د چیز د لارې زده کوي
د رسنۍ د لارې زده کوي. علماو لیکلي دي که چیرې یوازې په خطه باندې زده کېدلی، که چیرې یوازې د کتابه د رویې زده کېدلی، نو الله عز وجل به یوازې قرآن او اسماني کتابونه را لېږلي وای. بیا نو عیسی علیه السلام څه کول؟ انجیل به را لېږلی وای. بیا نو موسی علیه السلام څه کول؟ خو تورات به را لېږلی وای. بیا نو داود علیه السلام څه کول؟ خو زبور به را لېږلی وای. بیا نو نبي کریم علیه السلام څه کول؟ قرآن به را لېږلی وای. چې داسې یوازې د کتاب زده کېدلی، نن تاسو په دغه اوس دلته ډاکټران هم ډېر ماشاءالله تشریف راوړي. ته یو ډاکټر څه پوښتنه وکړه په دنیا کې څوک ښولی شي چې ما ډاکټري زده کړه د انټرنېټ څه، ما ډاکټري د کتابو مطالعه زده کړه، خو 14 کاله یې نه پس وخېږي هغه تور ویښته یې سپین شي چې دوکتوره او ماسټري نسي اخیستلی په دغه طب کې، سفرونه دی پسې کوي، مصرفونه دی پسې کوي چې د استادانو یې زده کوي. و اعجاب کل ذي رأی برأیه، هر د نظر او فکر خاوند به په خپل نظر خوشحالي. زه د دې ډلې سره ما ته خپل نظر خوند راکړي. یو خوا د حق باطل معامله ده، زه د دې ډلې ما ته دا خلک خوند راکړي. قرآن او حدیث ته به څوک نظر نه ورکړي. قرآن کریم کې الله فرمایي، قسم الله عز وجل اخیستی دی چې الله وایي زما په خپل ذات قسم وي تر هغه وخته دا خلک مسلمانان نسي جوړېدلی حتی یحکموک فیما شجر بینهم. مسلمانان تر هغه وخته د ایمان کمال ته نسي رسېدلی تر څه وخته چې ای زما نبي الله فرمایي ستا احکامات و تعلیمات په خپل شخړو کې حاکم جوړ نه کړي. د ارې محکمې ته چې ورسې 3 آیاتونه لیکلي دي، ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. څوک چې د الله عز وجل پر فیصلو باندې فیصله نه کوي دا کافران دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. څوک چې د الله عز وجل فیصلې نه مني هغه فاسقان دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. څوک چې د الله عز وجل فیصلې نه مني هغه ظالمان دي. نن موږ په خوله درته ګاډي چې دغه میراث دی، دغه د خور حق دی، دغه د مور حق دی، دغه د میرې حق دی، دغه نه ورکي پر میراث ورسره جنجال دی، پر خپل حق میراث سره جنجال. چې دغسې حالت ته تاسې ورسېدلې، نبي کریم علیه السلام ابو ثعلبه شخني ته وفرمیل فعلیک بخاصة نفسک، په داسې حالاتو کې ځان راټینګه، بس د ځان چاره کوه. ودع العوام، پرېږده بالا عوام، خو نه منې نو بس عوام پرېږده. فان من ورائکم ایاما، ستاسې څخه وروسته داسې ورځې را روانې دي الصابر فیهن، څوک چې پر دغه فتنو باندې صبر کوي، مثل صابر علی الجمر، لکه د یو سړي په لاس کې چې سکروټه کښېږدي د اور به سر وکښېږدي څونه زور غواړي، داسې د فتنو ورځې پر تاسې را روانې دي چې تاسې به لکه پر دغه فتنو باندې چې صبر زور غواړي، لکه پر سکروټه چې صبر زور غواړي، پر دې فتنو باندې به صبر دغسې مشکل وي. دا اوس تاسې نه ویني کال په کال څنګه خبرې اورېدل کېږي. څوک د قرآن خلاف را ولاړ سي، یو ملحد سي، بل زندق سي، بل کافر سي، بل مرتد سي. د هغه حالات چې مسلمانان ځوروي که په صحیح معنا مسلمانې سړی، د هغه حالات چې دا ټولنه